السلام علیکم جهانگیر وروره. وعلیکم السلام مسافر جانه جوړ تکړه ښه بچي دې ښه دي ته ښه یې جوړ یې شکر دی د الله فضل دی. مسافر جانه دا د ډزو اوازونه اورې؟ ښه اورم جهانګیر خان وروره. نه پوهېږم چې دا خلک څه غواړي او څه دپاره جنګېږي. مسافر جانه وروره هر یو سړی په دې پوهېږي چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي. مشرانو دا متل کړی چې شیخ فریده چوپه خوله د بهتري ده، همدا به ښه وي چې خوله بنده وساتو. ته رښتیا وایې جهانګیر خانه چې یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی. زه یېرېږم چې د ډانګ او پړانګ په منځ کې راګیر نه شو. مسافر جانه په دې کې هیڅ شک نشته چې جنگ بې نقصانه نه وي. کپلونه پلچکونه خرابېږي یا مکتبونه سوځول کېږي یا بې ګناه خلک وژل کېږي. دا د افغانستان د خلکو دپاره دا یو غټ تاوان دی. جهانګیر وروره زه چې څومره فکر کوم بغیر د هجرت نه موږ ته بله لاره نشته. موږ چې څومره تکلیفونه کالو د خپل اولادونو د تعلیم دپاره، د هغوی د ښه ژوند دپاره، د خپلې ابرو او عزت دپاره، چې دلته مکتبونه نه وي او حالات ورځ په ورځ خراب شي، ژوند مو په خطره کې وي، بیا دلته اوسېدل هېڅ ضرور نه دي. که رښتیا را باندې وایې مسافر وروره زه چې هم دلته ایسار یم د یو مجبوریت په خاطر ایسار یم. دا کوم مجبوریت دی جهانګیر وروره؟ د هجرت دپاره پیسې پکارېږي. زه هم دې فصلو ته ایسار یم. که لږ پیسې مې لاسته راشي نو یوه دقیقه هم دلته نه ایسارېږم. جهانګیر وروره زما او ستا مشکل یو دی. زه هم دې فصلونو ته ایسار یم. د خدای نه به خیر غواړو مسافر وروره، الله مهربان ذات دی. جهانګیر وروره زه ځم چې د غرمې دپاره لږ ترکاري ټوله کړو. وروره دلته خو بانجان ډېر ښه بانجان شوي. کور د آباد کور د آباد نه هغه ته ملک سنک هغه لیډوګان شته لیډوګان مې کور د آباد د خدای په امان. زه په مخه د ښه وروره زه ځم خپل کار کوم. زه الله دې مل شه وروره. څنګه دی نجیب مورې؟ کښېنه. نجیب مورې ماشومان نه ښکاري. هغوی درې واړه باندې تللي دي ماشومانو سره لوبې کوي. قادر خو نه ښکاري. هغه چېرته تللی؟ د نجیب پلاره زما ورور زما خبره نه مني. ما ورته ډېر وویل هغه بیا کلیوالو سره کباړ له لاړو. ګوره ښځې ستا ورور ته مې ډېر وویل چې دا غلط کارونه پرېږده. تیږه هر وخت نه ماتېږي. د همدې کباړ د لاسه په زراو خلک شهیدان شو، په زراو خلک معیوب شو، خو ستا ورور د هغه شهیدانو معیوبونو څخه عبرت وانخیستو. د نجیب پلاره موږ دواړو په کدیر باندې غاړه خلاصه کړله. هغه څه ماشوم نه دی او نور کار خپل دی. ګوره ښځې قدیر څه ماشوم نه دی، هغه تعلیم یافته او پوه سړی دی او د کوم کار نه چې زما زیات نفرت کېږي هغه هماغه کار کوي. د نجیب پلاره ته کدیر ته څه مه وایه، هغه زه په خپله مازدیګر پوه کړم. ګوره د نجیب مورې ته پوه شه او ستا ورور زه ځمه چې پټي کې ډېر کار مې کړی لږ ډډه ووم. په دنیا حکم چلون کو خلکو د
एटम बम ताकत लरुनको खल्को दुनिया जमुंगा यो शरीक कले दे जमुंग पकली की शर्म छोड़वई 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 जहांगीर काका वो जहांगीर काका ګلولي الله دې خیر وکړي ولې داسې وارخطا یې जहांगीर काका خیر نه ده قدیر په بم والو قدیر په بم والوتو هغه اوس چېرته دی خلکو هغه شفاخانې ته ویوړل خدایه توبه ما چې څه فکر کول هماغسې وشو زم چې دا کالي بدل کړم چې شفاخانې ته لاړ شم وجاله قدیره څو ځل مې درته وویل خو تا زما خبره ونه منله آخر د خپل ضد نتیجه دې وکتل لالا ته رښتیا وایي څوک چې د مشرانو خبره ونه مني هغه حالت زما په شان کې وي لالا ما غوښتل چې د احتیاجي څخه خلاص شم او داسې راته ښکاري چې تر څو زه ژوندی یم زه به همداسې احتیاج یم د دې ژوند نه خو راته مرګ بهتر دی داسې مه وایه قدیره په دې دنیا کې داسې انسانان شته چې دواړه خپې دواړه لاسونه یې قطع شوي دي خو بیا هم د خپل ژوند نه ناامیده شوي نه دي قدیره ناامیده شوي نه دي لالا د انسان ټول ضرورتونه په لاسونه حل کېږي او زما خو لاسونه نشته د دې ژوند نه خو مرګ راته ښه دی قدر جانه مه جاړه تر څو چې زه ژوندی یم ستا ټول ضرورتونه پوره کوم او بیا زما کور خو ستا خپل کور دی نه پوهېږم چې قدیر ولې دومره ځنډ وکړو او د نجیب پلار هم تر اوسه پورې کور ته رانغلی زه یېرېږم چې په قدیر ته چل نه شوی یا الله ته خیرات پرېږدې زما روح په خپل امان کې وساتې د نجیب پلاره ته چېرته تللی وې د نجیب قدر پس په ګرځېدو خپې ماتې شولې د نجیب مورې زه نه پوهېږم چې دا خبره درته څنګه وکړم ولې څه خبره ده زما په روح باندې څه چل شوی یا کومه بله خبره ده چې ته زما نه پټې خبره دا ده د نجیب مورې چې قدیر په بم والوته او د هغه دواړه لاسونه غوڅ شوي که زما ستا خبره منله نن به داسې پریشاني مو تا ته نه وای یو ځل مې قدیر ته یوسه چې په خپلو سترګو یې وګورم د نجیب مورې هغه په شفاخانه کې دی هلته څوک نه پرېږدي لږ پیسې راواله
چې زه شفاخانې ته ځم. قدیر جان انشاءالله اوس پرې شوی دی. قدیر جان څوک چې د کباړو کاروبار کوي هغه خپل ژوند سره لوبې کوي. ته خو یو تعلیم یافته وي. د همدې کباړ د لاسه په زرګونو ځوانان شهیدان او معیوب شو. که یو ناپوه سړی دا کار وکړي هغې نه خو ګیله پکار نه دی. ته خو یو پوه سړی وې ولې دا کار دې وکړو؟ زه پوهېږم ډاکټر صاحب د دې کباړ د لاسه ما باندې ډېر ځوانان خپل لاسونه خپې د لاسه ورکړي خو دا ټول د یو مجبوریت په اساس کړي. ګوره قدیره څو ځلې مې درته وویل چې دې ناولې کار نه لاس واخله خو تا زما ونه منله. آخر زه نه پوهېږم چې ستا کومه مجبوري وه. لالا ما 14 کاله تعلیم وکړ د وظیفې دپاره ډېر وګرځېدم اورېدل غواړم. السلام علیکم نادر کاکا خیر صحت خیر جوړ ماشومان خوخوي خیر جوړ حق قدیر جان څه کار څه روزګار. نادر کاکا څو ورځې دفترونو ته لاړم وظیفه راته پیدا نه شو. مزدوري پسې هم وګرځېدم هغه هم راته پیدا نه شو. نه پوهېږم چې څه وکړم. قدیر جان زه هم د وظیفې دپاره وګرځېدم خو وظیفه راته پیدا نه شوه. بالاخره زما یو ملګری و هغې هم د کباړ یو کاروبار کوو د ورځې 1500 افغانۍ پیدا کولې. زه هم ورسره د کباړ په کاروبار کې شریک شوم. که ته غواړې چې زموږ سره کار وکړې نو سر یې سبا نه راځه. کاکا د دې وزګارتیا نه خو دا کباړ ټولول هم ښه دی. سر د سبا نه زه هم تاسو سره ځم. د خدای په امان زه به ستا انتظار کوم. سلام علیکم. څو ورځې زه د خپل دوست سره کباړ پسې لاړم. د ورځې 400-500 روپۍ مې ګټل. لا میاشت پوره نه و چې کباړ زما دواړه لاسونه وخوړل. که زه پوهېدم چې زما دواړه لاسونه قطع کېږي ما به هېڅکله دا کار نه کول. خو کېدی شي دا زما په تقدیر کې به لیکل شوی وي. خو زه خفه په دې یم چې د ژوند ضرورتونه څنګه بې لاسونه پوره کوم. قدیر جانه مه خفه کېږه ته اوس ښه شوی یې. انشاءالله سبا ته له خیر خارجېږي کور ته له خیره ځي. ته خفه کېږه مه قدیره. زه خبر شوم چې پېښور کې مهاجرو لپاره یو شفاخانه جوړ شوی چې په هغې کې خپې او لاسونه مصنوعي جوړېږي. سر د سبا نه ته پېښور ته لاړ شه. اول ته بیا د شیر محمد کور ته لاړ شئ. شیر محمد به تاسو سره هر قسم مرسته کوي. انشاءالله همداسې به وکړو. ګوره قدیره څو پیره ما دا ته وویلې چې د ناولي کار نه لاس واله خو تا زما نه منله. خورې ته مه ژاړه دا زما په تقدیر کې لیکل شوی و. که زه پوهېدم چې زما دواړه لاسونه غوڅېږي ما به هېڅکله دا کار نه وکړ. د جړا نه څه نه جوړېږي. د جړا په ځای قدیر ته دعا وکړه. ورنداره مه ژاړه ما خپل ورور ته تلیفون کړی د دوی به پوره خدمت وکړي. د نجیب مورې نجیب نه ښکاري هغه چېرته تللی؟ هغه وختي د کور نه وتې او د باندې ستاسو انتظار کوي. بیا لاس پورته کوي. خدای تاسو په خیر پېښور ته ورسوي. راځئ چې ځو. الله ته مې جوړې کې خیرات پېښ کړي. قدیر جانه په کار خو دا وه چې زه تاسو سره تللی وی
خو څه وکړم دلته کوره مې واځه دی او فصلونه هم تیار دي. ته هېڅ فکر مه کوه جهانګیره وروره، ما شریف خان ته ټلیفون کړی، هغه به د دوی په انتظار کې وي. او بله خبره دا ده چې شیر محمد هم هلته شته. کور د ودان مسافر وروره، ستا دا احسان به تر قیامته پورې زه هېر نه کوم. جهانګیره وروره، دا د احسان خبره نه ده، دا د هر مسلمان وظیفه ده چې د یو معیوب سره کومک وکړي. زه یې قدر جانه د لوی الله م سپارم. جهانګیره وروره، زه هم ماکو پورې ځم، لږ کار مې دی. یا الله خیر وکړي. ماتینا ودرېږه. بمبار دی کلي کې جنګ دی او ټول خلک د کلي نه ووته. د نجیب پلاره زما غم مه کوه، ماشومان وګوره چې کوټه کې شته او که نه. فاطمه ماشومان کوټه کې ویده دي، ته لږ همت وکړه شفاخانې پورې لاړ شو. همت وکړه. زما غم مه کوه، زما د ژوند اخري شېبې دي. وروره دې باندې څه شوی؟ ډاکټر صاحب زما د مېرمن حالات ډېر خراب دی، څومره چې زر کېږي د دې علاج وکړي. وروره ته د باندې ووځه، راځئ کارګرانو منځ چپرکټ کې واچوو. ډاکټر صاحب زما مریض څنګه دی؟ وروره ستا مریض ښه نه دی، وینې ته ضرورت لري او دلته وینه نشته. ډاکټر صاحب زما د بدن نه ټوله وینه وباسه، خو زما مېرمن د مرګ نه وژغوره. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د دې وینه ټسټ کړه. راځه وروره.
د خپل هرس او د هوس په خاطر ژوند له سنګینه سزا مه ورکوئ د نوي ژوند د نوي فکر پټال د غلامۍ تصور مه زنګوئ مونږ خوبونو له تصویر جوړو زمونږ د لاسه قلم مه غورځوئ زمونږ په کلي کې شرم جوړوئ 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 زمونږ په کلي کې شرم جوړوئ. ډاکټر صاحب د دې د وینې ګروپ A B منفي دی. اوس به څه کېږي ډاکټر صاحب؟ نور نه پوهېږم وروره حساب مریض وینې ته ضرورت لري. خدای خبر دی د سړي څومره ځنډ وکړ. جعفره ولې ډاکټر صاحب ورشه هغه زنه ته یو بل سیروم ولګوه. ښه دی ډاکټر صاحب. نه پوهېږم چې دا سړی چېرته ورک شو. ډاکټر صاحب هغه زنانه وفات شو. هغه زنانه وفات شو؟ ورشه د هغه وارثین خبر کړه چې هغه مړی کور ته یوسي. ښه ډاکټر صاحب زه لاړم. شریف جانه راځي راځي راځي. السلام علیکم. جوړ په خیر هر کله راشي هر کله کېنه کېنه. قادر جان السلام علیکم. قادر جانه دا لاسونه دي. قادر جانه ستا په دې لاسونو باندې څه چل شوی او دا ولې؟ شیر محمد وروره زما لاسونه د کباړ کار شو. د کباړ قادر جانه زه ستا په مطلب پوه نه شم. دا ستا لاسونه څنګه د کباړ ښکار شو؟ شیر محمد وروره ما د کباړ کار کول کباړ پسې وتلی وم. په لاره کې مې یو اوسپنه پیدا کړو هغه مې د تیږې سره وجنګول. ناګهان یو چاودنه وشو بیا په ځان پوه نه شوم خو چې کله شفاخانه کې مې ولیدل دواړه لاسونه مې غوڅ شوي وو. قادر جانه کېنه راځه وراره کېنه. شیر محمد جانه موږ 3 ورځې مخکې شفاخانې ته تللي وو چې قادر جان ته مصنوعي لاسونه جوړ خو متاسفانه هغه ډاکټر د یوې میاشتې دپاره خارج ته تللی و. شریف جانه ستا د کور ودانې چې قادر جان یې دې پورې راوسته اوس دې خلاص شه تر څو چې ډاکټر صاحب د خارج څخه راځي د ده خدمت دپاره زه حاضر یم. شریف جانه حجره شکر دی شته کور شته او یو مړۍ ډوډۍ الله رسي ته هېڅ فکر مه کوه زه خو یم. شیر محمده اوس دا معلومات نشته چې ډاکټر بیرته څه وخت راځي. زما پسونه تیار دي زه غواړم چې نن بیرته جلال آباد ته لاړ شم.
کله چې زمونږ فصلونه خړ شول ان شاء الله زه او جهانګیر به دواړه ګډن پېښور ته راشو. شریف جانه زه پوهېږم چې ته یوه زره او ستا فصلونه هم تیار دي، ته تلی شې، تا ته اجازت دی. قادر جانه ستا څنګه خوښه ده؟ شریفه ستا پاتې کېدل دلته ضروري نه دی. نجیب جان را سره شته، تر څو چې ډاکټر صاحب راځي ته کور ته لاړ شه. شیر محمده اوس ما ته اجازه راکړه. شریف جانه زه خو یم شپه پاتې شه، سهار وختي لاړ شې له خیره سره. نه شیر محمده زما تګ ډېر ضرور دی، زه باید کور ته لاړ شم. قادر جانه ته خفه کېږه مه، شیر محمد شته دی. د خدای په امان. په خدای په امان. زه چیرته ولې ځواب نه راکوئ؟ زه چیرته ډاکټر صاحب زه چیرته یم؟ ته په شفاخانه کې پروت یې. خدای تعالی نوی ژوند درکړو، ته اوس ارام وکړه. وروره دا 2 ورځې کېږي ته په شفاخانه کې بېهوشه پروت وې. دا 2 ورځې کېږي زه شفاخانه کې پروت یم؟ نه ډاکټر صاحب نه، دا ما پرېږده ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب پرېږده ما، پرېږده ډاکټر صاحب، پرېږده ډاکټر صاحب، پرېږده ډاکټر صاحب، پرېږده ډاکټر صاحب. ولې وروره خو تاسو وشو چې ژاړې؟ دا د خوشحالۍ ځای دی چې خدای پاک تا ته نوی ژوند درکړ. ارام وکړه. د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی ډاکټر صاحب، مرګ ښه دی، مرګ ښه دی. ولې وروره په خپل ژوند باندې تنګ یې؟ الله تعالی خو ماته نوی ژوند راکړو، خو زه نه پوهېږم ډاکټر صاحب چې زما مېرمن او ماشومان به په سال کې وي، په سال کې وي. مه ژاړه وروره، ستا په مېرمن او ماشومانو باندې څه شوي دي؟ ډاکټر صاحب یا پاک پروردگاره دا ماشومان مې تا ته سپارلی خدایه، تا ته مې سپارلی. فاطمه ماشومان کوټه کې ویده دي، ته لږ همت وکړه شفاخانې پرې ولاړ شوه، همت وکړه. هماغه مه کوه زما رچه او قریشي دي چې زه بیرون وتم. ډاکټر صاحب دا و زما د کور د بربادۍ داستان. اوس ما پرېږده چې خپل کور ته ځم ډاکټر صاحب، پرېږده چې کور ته ځم ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب کور ته ځم، پرېږده چې کور ته ځم ډاکټر صاحب، پرېږده که په تا باندې داسې حالات راشي ډاکټر صاحب ته به ارام وکړې، ته به ارام وکړې. جواب راکړه ډاکټر صاحب، جواب راکړه، جواب راکړه. ناست یاد وکړه ډاکټر صاحب، ما پرېږده چې خپل کور ته ځم. وروره څه دروازه شوي؟ ډاکټر صاحب زما پوښتنه مه کوه، دونه راته ووایه چې زما مېرمن څنګه ده.
ډاکټر صاحب ولې جواب نه راکوي؟ زما مېرمن چېرته دی؟ زما مېرمن چېرته دی؟ وروره ستا مېرمن د دې فاني دنیا څخه کډه وکړه. زما مېرمن دې فاني دنیا څخه کډه وکړه؟ اوس دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې زما مېرمن څه شو؟ زما مېرمن څه شو؟ اوس دا راته ووایه ډاکټر صاحب زما مېرمن چېرته دی؟ زما مېرمن چېرته دی؟ وروره دا 2 ورځې کېږي د هغه مړی کور ته یو. ډاکټر صاحب زه درنه لاړم د خدای په امان. رنگ و نور تخلاگانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدلوی داد گلونو ماشومانو زانگو دسرو بادونو پډیر موت روی داد نازونو اداگانو نڑے د بدرنگی پدڑو ما خڑوی زمون پکلی کے شرم جوڑوی زمون پکلی کی شرم جوڑوی زمون پکلی کی شرم جوڑوی زمون پکلی کی شرم زمان دوار ماشومان ویده دی زمان دوار ماشومان ویده دی دوار ماشومان ویده دی درنگ و نور تخلاگانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدلوی داد گلونو ماشومانو زانگو دسرو بادونو پډیر موت روی داد نازونو اداگانو نڑے د بدرنگی پدڑو ما خڑوی زمون پکلی کے شرم جوڑوی زمون پکلی کے شرم جوڑوی زمون پکلی کی شرم جوڑوی زمون پکلی کی شرم نجیب جانه دوکان نه خو یو قلم راواخله. نور یو قلم خو راکړه. السلام علیکم وروره څنګه یې ښه یې جوړ نجیب جانه دا د تاسو نه پېژنم کوم لیونی راشه وروره کښېنه چې شوړه خو والي دي له خیره سره حواله وروره نن هم داسې شوړه ویلي
چې په عمر کې هم داسې نه وشو مزې کوه باداره مزې زه چیزونه خیر نجیب جانه د ډاکټر پرچې تا سره ده؟ هو ماما جانه ډاکټر پرچې ما سره دي. پرچې ما ته راکړه چې د ډاکټر راتلو ته څو ورځې پاتې دي. نجیبه د ډاکټر پرچې خو د ورک کړی نه دی؟ هو ماما جانه پرچې د پیسې سره ورک شوي. السلام علیکم وروره څنګه یې ښه یې جوړ نجیب جانه دا د تاسو دې پېژنم لیونی دی. نجیب جان ته مه ژاړه. زه فکر کوم هغه دوه هلکان چې تا سره ټکر وکړو پیسې او پارچې هغوی ستا نه پټې کړي. ماما موږ سره خو یو روپۍ پاتې نه شو. نجیب جان هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي د هغه بلا نه مه وېرېږه چې شپه یې تر منځ وي. الله مالک دی، راځه چې ویده شو. موږ سره خو یو روپۍ نشته. که سبا پیسې ته ضرورت شي موږ به څه وکړو؟ د چا نه واخلو؟ نه نه زه به سبایي وختي ځان ته کار پیدا کړم. نه پوهېږم چې دا نجیب چېرته تللی. دا 100 افغانۍ او دا یو قلم زما لخوا تا ته بخشش. یو جهان مننه ماما جان. نجیب جانه زه د خدای نه دا امید لرم چې په راتلونکي کې ستا نه یو غټ انجینر یا ډاکټر جوړ شي. زما ژوند د ظالمانو د لاسه تباه شو او ستا ژوند زما د لاسه تباه شو. هغه لیک نجیب نه دی؟ نجیب جان هغه موټر والا ته واستي. نجیبه زویه دلته څه کوې؟ ما ټول ورځ د ټیکهدار سره کار کړی، زما پیسې ورباندې پاتې دي. راځه زویه موټر کې کښېنه. کاکا ما ټول ورځ ټیکهدار سره کار کړی، زما پیسې ورباندې پاتې دي. ټیکهدار بیکهدار پرېږده، راځه کښېنه موټر کې. السلام علیکم. وعلیکم. په خیر علي بچو څنګه یې تاسو؟ هغه هلک چې سهار د ټیکهدار سره کار کول هغه نجیب نه و، نو بیا هغه څوک و؟ نجیب جانه راځه کښېنه.
نجیبه تا نن سهار د ټیکهدار سره کار نه کول؟ او ماما جانه ما ټیکهدار سره کار کوم. نو بیا دا پتلون دا یې خلخاق دا د کوم ځای نه شو؟ قدر جانه نجیب جان به نوره مزدوري نه کوي او د هر څه ما ورته اخیستي او سر د سبا نه زما زوی سره به مکتب ته ځي او راځي. تا له به د میاشتې 3000 روپۍ تنخوا درکوم خو ته به نجیب او زمري ته درس به ورکوي. 3000 روپۍ او ما ته؟ قدیره ستا په سترګو کې اوښکې؟ شیر محمده تر پرونه پورې زما د سترګو نه د بېوسۍ اوښکې روانې وي خو نن زما د سترګو نه د خوشحالۍ اوښکې روانې دي. شیر محمده نه پوهېږم چې دا ستا احسان څنګه پوره قدر جانه زه چې کوم کار کوم د احسان دپاره نه کوم صرف د الله د رضا دپاره کوم. زمري زویه تاسو دواړه کور ته لاړ شئ ډوډۍ وخورئ او بیا کورس ته لاړ شئ. قدر جانه ته اوس ارام وکړه زه ښاره پورې ځم او زر بېرته کور ته راځم. ای خدایه په دې دنیا کې هر قسم انسانان شته څوک چاله ژوند ورکوي او څوک د چا ژوند اخلي. نجیب راځه چې تیږه واچو. راځه اول تیږه راځه. نجیبه پوره 12 ترانه مخکې. زمری جانه زه باید تا نه پوره 24 مخکې وای. ولې څه لپاره؟ ځکه چې زه تا نه پوره 4 کاله مشر یم. واقعا 4 کاله رانه مشر. شیر محمد خانه مصرف دې وکړو خو ډېر ښایسته حجره دې جوړه کړو. قدر جانه تا ته ښه معلومه ده چې بغیر حجرې نه ګزاره سخته ده. ماما سلام علیکم. پلار جانه سلام علیکم. وعلیکم سلام نجیب جانه. وعلیکم بچو راځئ کښېنئ. زویه دا راته ووایه چې زمری راغلی او که ګیدړ؟ د چا چې پلار زمری وي د هغې زوی ضرور زمری وي. شابه زویه شابه. زمری جانه دومره لافې مه کوه اوس به معلومه شي چې تا د خپل پونځی نه څه راوړي دي او نجیب جان د خپل پونځی نه څه راوړي دي. ماما جانه خورایي دې د انجینري د پوهنځي څخه تا ته د انجینرۍ اسناد راوړي. پلار جانه ما د ډاکټرۍ اسناد راوړي. قدر جانه مبارک دې شه. نجیب جان او زمری جان دواړه په اعلی درجه کامیاب شوي دي. ستا د مبارک شه شیر محمد خانه. ور دې وده. شیر محمد خانه دا ټول ستا برکت و چې دوی خپل اسنادونه لاسته راوړل. بچیانو الله پاک دې تاسو ته دومره همت درکړي چې د دې وران افغانستان او د دې کړېدلي ملت د خدمت مصدر وګرځي. کاکا جانه دا ټول ستا او زما د ماما د هڅو برکت دی چې نن زما نه یو انجینر او د زمري نه یو ډاکټر جوړ شو. زمونږ کامیابي دی ستاسو مبارک وي. الهی امین. نجیب جانه تر اوسه پورې چې زه په پاکستان کې سهارم ستا او د زمري د خاطره او اوس اسنادونه هم ترلاسه کړو. زه نور په دې کې یو شپه هم نشم پاتې کېدی. د افغانستان د ازادۍ نه پوره 1 کال تېر شو
او زه غواړم چې نجیب جان او زمری جان خپل وطن ته لاړ شي او خپل وطنوالو ته خدمت وکړي. کاکا موږ ستا د نظر سره بالکل موافق یو. زمری جان ته په دې کې څه وایې؟ زما په زړه کې خو ډېر ارمان دی چې زه افغانستان ته لاړ شم او افغانانو ته خدمت وکړم. سمه ده بچو، سر د سبا نه بالاخره خپل ګران وطن ته به ځو او تاسو لاړ شئ د موټر غم وکړئ چې زه د کور د سودا بندوبست وکړم. ځئ بچو. صحیح ده کاکا. زمری جانه راځه چې ځو له خیره سره. بچې هغه ده ستا پلار. زما پلار؟ پلار جانه زما زامن ویده دي د خوبه یې مه پاڅوه. پلار جانه زه ستا زوی نجیب یم. نه 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 زما دواړه زامن دلته ویده دي. نه پلار جانه هغه دی زما ورور ماما مې شیر محمد کاکا هلته ولاړ دي. پلاره ودرېږه. په ګلونو د لمبو چې کوي داسې جازونو للار مور کوي د انساني عظمت نه ډکه دنیا د غار او غر ته ورته مستنوي د اټم بم طاقت لرونکو خلکو په دنیا حکم چلوونکو خلکو د اټم بم طاقت لرونکو خلکو دنیا زمونږه یو شریک کلی دی زمونږ په کلي کې شر مه جوړوئ زمونږ په کلي کې شر مه جوړوئ زمونږ په کلي کې شر مه جوړوئ زمونږ په کلي کې شر مه جوړوئ. شیر محمد ته قدیر ته جهانگیر خانه او زه شیر محمد یم دا قدیر جان دی او فکر چې ولاړ دی ستا نجیب جان زوی دی او دا زما زوی زمری دی. او پلاره زه ستا زوی نجیب یم.
انجینر صاحب څنګه دي کارونه؟ کارونه ان شاء الله ښه روان دي. ښه دي ان شاء الله. انجینر صاحب کله چې د دې سړک کار له خیر سره خلاص شو بیا د جلال آباد د حلقوي سره کار شروع کوو چې دا زموږ او ستاسو وطنوالو لپاره ډېر سهولتونه برابروي. زه پوهېږم انجینر صاحب چې سړک د یو ملک دپاره څومره ارزښت لري. انجینر صاحب دا رښتیا خبره ده چې په سړک سره د ملک ضرورتونه رفع کېږي. اوس به مو ته لاړ شو. محترمو او ګرانو کلیوالو، تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو طولاني جنګ تېر شوی دی چې په نتیجه کې زموږ کورونه، ویالې، پلونه، سربندونه، مکاتب، مساجد دا ټول په کنډوالو بدل شوي دي. زموږ سپین ږیري، ځوانان، ماشومان، تورسرې، خویندې او میندې مو په شهادت رسېدلي دي او په لکونو خلک مو معیوب شوي دي چې زه به د دې یو څو مثالونه تاسو ته په دا خپل کلي کې در وښایم. تاسې کلیوال دا ډېر ښه پېژنئ چې دا زما پلار جهانګیر دی چې دا هم د دې جنګ یو قرباني دی. تاسې ټول شاهد یاستئ چې زما مور، زما دوه واړه واړه ورونه په شهادت رسېدلي دي چې د هغوی له غمه زما پلار 18 کاله مخکې خپل اعصاب د لاسه ورکړي وو او لیونی شوی و. تاسې ټول زما د ماما د قدیر د نوم سره اشنا یاستئ چې دا هم د دې جنګ یو قرباني دی چې ده هم خپل دواړه لاسونه له لاسه ورکړي دي. دا شیرو ماما دی چې 18 کاله مخکې په کور کې راکټ ولګېده او ټوله کورنۍ تباه شوه، حتی چې په کور کې څاروي هم ژوندي پاتې نه شول.
خو څه وکړم داسې ډېر ژوندي مثالونه را سره دي خو وخت را سره کم دی ورونو دا ټولې هغه ناخوالې وې چې زمونږ په ګران هېواد افغانستان باندې تېرې شوې وې اوس زمونږ په وطن کې جنګ پای ته رسېدلی دی د خدای په خاطر زمونږ دولت عفو اعلان کړې ده که د هر چا ورونه زامن خپل وان د مخالفینو سره وي هغوی بې قید او شرطه کولی شي چې خپل وطن ته راشي ګورئ مشرانو د خدای مخې ته وګورئ هغوی نور راوغواړئ چې د جنګ پر ځای د افغانستان د بیا ودانولو په برخه کې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي په اخره کې زه دومره تاسو ته وایم چې د دې وطن ودانول او ورانول ستاسو په لاسونو کې دي نوره ستاسو خوښه چې د خپل وطن ورانوئ او آبادوئ ومن الله توفیق ګرانو کلیوالو زه د یو سپینګیري په صفت تاسو ته وایم د خدای دپاره د کونډو رنډو یتیمانو دپاره د خپل ځورېدلو ورونو په خاطر یو اتفاق او یو اتحاد شئ او د جنګ څخه لاس واخلئ نو هیڅ چاته اجازه ورنکوئ چې د افغانستان په ورانولو کې لاس ووهي همدوی د لاسه موږ 15 کاله مهاجرت وکړو او هغه خلک موږ ته د انسانیت په سترګه نه کته موږ 15 کاله د وطن دشمنانو سره جنګ وکړو اوس الحمدلله ازادي زموږ په نصیب کې ده موږ 15 کاله د وطن دشمنانو سره جنګ وکړو او اوس الحمدلله ازادي زموږ په نصیب شو نو بیا راځئ چې د افغانستان د بیا ودانولو لپاره کار وکړو او دغه ځورېدلي ولس سره همکاري وکړو تاسو ما سره په دې کار کې موافق هستئ موږ جنګ نه غواړو موږ سوله او امنیت غواړو موږ په افغانستان کې بیا رغونه غواړو ومن الله توفیق ګرانو کلیوالو ستاسو په اجازه زه د ټولو کلیوالو په نمایندګي د محترم شیر محمد خان څخه یو جهان مننه کوم دا د شیر محمد خان برکت دی چې نن زموږ په کلي کې هم انجینر شته هم ډاکټر شته دا زموږ دپاره یو لوی افتخار دی ورونو لاسونه پورته کړئ د خپل هرس او د هوس په خاطر ژوند له سنګینه سزا مه ورکوئ د نوي ژوند د نوي فکر پټال د غلامۍ تصور مه زنګوئ مونږ خوبونو له تصویر جوړو زمونږ د لاسه قلم مه غورځوئ زمونږ په کلي کې شرم جوړوئ 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 زمونږ په کلي